د ترانسپورت وزارت په یو خبرپاڼه کې ویل شوي دی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ جوړیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د هر څه نه مخکې دوستانو زموږ دغه مطلب تر پای وګورئ. د ترانسپورت وزارت چارواکي ویلي دي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د جوړولو هوکړالیک لاسلیک شوی او ژر به یې کارونه پیل شي. د دغه وزارت وایان علي سینا سعید ویلي دي چې د دې هوکړالیک له مخې ټاکل شوی دی چې افغانستان به د جلال الدین بلخي د کلخو سپایان له سیمې له تاجکستان سره ونښلول شي. هغه زیاته کړې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بین الحکومتي هوکړالیک لاسلیک شوی چې له مخه به د ریل پټلۍ له لارې افغانستان له تاجکستان او منځنۍ اسیا سره وصل شي. دا به په اقتصادي او سیمهییز لحاظ یو مهم رول ولري. د دې هوکړالیک له مخې د اقتصادي او تخنیکي امکاناتو د سنجولو، د مطالعې، د ودانۍ ډیزاین، د پنجسین پر سر د مرزي سیمې د تیریدلو لپاره د پلو جوړول، د شیرخان بندر د وسپنې پټلۍ تمځای او د یاد مسیر د ریل پټلۍ ودانۍ د تاجکستان له لوري ترسره کیږي او ټول لګښت تاجکستان هیواد پر غاړه اخیستی ده. تاجکستان حکومت چې تل کوشش کړی چې افغان حکومت سره هر اړخیزه مرسته وکړي ترڅو خپل همسایتوب حقونه پر سمه توګه پر ځای کړي. خو ځینې وخت د ګوتو په شمیر هیوادونه شته چې تل د افغانستان د بربادۍ لپاره لمن وهلې ده او نه غواړي چې افغانستان مخ په ترقۍ ولاړ شي او تل کوشش کړی چې افغانان سره په جنګ واچوي. خدای دې وکړي دوستانو چې افغانستان کې سوله او آرامي راشي. که چیرته مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو حتما در سره شیر او لایک یې کړئ. که غواړئ له همداسو تازه معلوماتو څخه ځانونه خبر کړئ نو زموږ د لمر پریس چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او د بیل نشان ووهئ چې زموږ نوې ویډیوګانې ستاسو لاسته په دقیقه وخت در ورسیږي. نور مو دوستانو په پاک رب سپارمه. الله مو مل شه. خو وخت درته